سلامونه ونیکې هیلې دوستانو، هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا ښه راغلاست زما ننني درس ته. په دغه درس کې زه هڅه کوم تر څو تاسو ته د hören، sprechen او د lesen درې ډول مهارتونه په دغه لنډو کیسو کې تشریح کړم. یعنې په هر هغه لنډو کیسو کې چې تاسې غواړئ په الماني ژبه کې ولولئ، تاسو درې مهارتونه په یوه وخت باندې تقویه کیږي چې hören، lesen او sprechen دي. پس په ګډه سره دغه درس پیلوو. موضوع مو د څه په اړه ده؟ د Freizeit، د بیکاره وخت په هکله، چې اصلي عنوان مو څه دی؟ Der Film، یعنی فیلم. Laura geht mit ihrem Freund Kilian ins Kino. Laura geht mit ihrem Freund، لورا ځي له خپل ملګري سره چې نوم یې څه دی؟ کیلیان، انس کینو، سینما ته. البته ځینې پریپوزیشنو ته باید متوجه اوسئ چې مت د ډاټي حالت سره راځي او ان وکسل پریپوزیشن دی چې هم په ډاټي حالت کې راځي هم په اکوزیټیو حالت کې. دلته انس شوی دی نه ام. او د کینو آرتیکل das دی ځکه انس ان das انس. Sie wollen den Film Star Wars sehen. Sie، دوی، wollen غواړي څه وکړي؟ den Film، څه شي فلم؟ Star Wars sehen. دوی غواړي چې دغه فلم د Star Wars په نامه باندې وویني. دلته den Film په اکوزیټیو حالت کې راغلی دی، der den ته تبدیل شوی دی. Laura kauft die Karten für den Film. Laura kauft die Karten. Laura څه راپیري، څه اخلي؟ کارتونه für den Film. څه شي دپاره؟ د فلم دپاره. چې دلته den اکوزیټیو حالت دی ځکه für مو د اکوزیټیو حالت سره راځي او د فیلم آرتیکل der دی für den Film. Kilian kauft Popcorn und Cola. Kilian څه راپیري، څه اخلي؟ kauft Popcorn، مغه جواری، Popcorn، پولی، und Cola او Coca-Cola. Dann suchen Laura und Kilian ihre Plätze. Dann suchen Laura und Kilian ihre Plätze. له هغه څخه وروسته پالي، لورا او کیلیان څه شی؟ ihre Plätze، خپل ځایونه. یعنی سینما ته ښه ننوتلي دي، هلته غواړي چې خپل ځایونه پیدا کړي. په کومه چوکۍ کې باید دی کینی. Laura hat den Platz Nummer 11. Laura hat den Platz Nummer 11. یعنی لورا کوم نمبر هغه لري، ځای لري؟ 11 نمبر. البته دلته پلپس آرتیکل دیر دی او په دین تبدیل شو اکوزیټیو حالت کې ځکه د هابن فعل یا ورب همیشه له کوم څه سره راځي؟ اکوزیټیو حالت څخه. نو دلته هات راغله او د پلپس آرتیکل دیر دین ته تبدیل شو. und ihr Freund او د هغه ملګری hat den Platz Nummer 12. د هغه ملګری کوم نمبر ځای لري؟ 12 نمبر. Das Kino ist nicht groß. Das Kino ist nicht groß. Das Cinema دومره غټه نه ده. Also müssen Laura und Kilian nicht lange suchen. Also نو له دې کبله müssen Laura، باید چې لورا، und Kilian او کیلیان څه وکړي؟ nicht lange suchen. دومره زیات وخت باید دی څه ونه پالي؟ خپل ځایونه ونه پالي. Sie finden schnell ihre Plätze. Sie finden schnell ihre Plätze. دوی پیدا کوي schnell ډیر ژر ihre Plätze، خپل ځایونه. د صفتونو په اړه مې هم دوی ویډیوګانې جوړې کړي دي، هیله ده چې هغه ویډیوګانې هم در سره وګورئ. بر لینک شته دی، په لینک باندې کلیک کړئ او شپېته او 50 مهم صفتونه په الماني ژبه کې د ضد سره مې تشریح کړي دي، جملو سره یو ځای.
Sie finden schnell ihre Plätze دوی ډیر ژر خپل ځایونه پیدا کوي. Dann setzen sie sich. Dann setzen sie sich. وروسته له دې څه کوي؟ Setzen sie sich. خپل ځای باندې کینی. Das Kino ist sehr voll. Das Kino ist sehr voll. Cinema څه ده؟ ډیره ډکه ده. Viele Leute wollen Star Wars sehen. ولې ډیر ډک دی؟ سینما ډیر ډکه ده ځکه چې viele Leute زیات خلک wollen غواړي Star Wars sehen ځکه دوی زیاتره خلک غواړي چې دغه فلم وویني. Laura und Kilian müssen noch warten. Laura او کیلیان müssen باید noch warten. لږ څه نور هم څه وکړي؟ انتظار وباسي یا هم انتظار وکړي. Sie essen Popcorn und trinken Cola. دوی خوري پولۍ او څکي کولا. Der Raum wird dunkel. Der Raum wird dunkel. هماغه د سینما اتاق یا هماغه غټ سالون څه رقم کیږي؟ یعنې تیاره کیږي ځکه کله چې مثلا تاسو سینما ته تللي وای د سینما هماغه داخل څه رقم کیږي د فلم پلی کولو په حالت کې ټول ځای کوشش کړي چې هغه شي تیاره شي ځکه چې فلم صحیح ولیدل شي. Der Raum wird dunkel. Jetzt kann Laura nichts mehr sehen. Jetzt kann Laura اوس Laura nichts mehr sehen. نشي کولی. Nichts mehr sehen. اوس Laura نشي کولی چې زیاتره شی څه کړي؟ وویني. Jetzt kann Laura nichts mehr sehen. ځکه چې تیاره شوله. Dann beginnt der Film. وروسته څه کیږي؟ Beginnt شروع کیږي der Film. Er ist fantastisch. څه شی ډېر په زړه پوری دی؟ دغه فیلم. Er ist fantastisch. د فیلم په ځای باندې چې کړی دی؟ هغه شخصي ضمیر استفاده کړی ځکه ارتکل der د مذکر دی. Am Ende gehen Laura und Kilian aus dem Kino. Am Ende په پای کې gehen Laura und Kilian دوی دواړه چیرته ځي؟ gehen sie Laura او کیلیان aus dem Kino د سینما څخه بهر ځي یعنې وځي د سینما څخه. Draußen ist es nicht dunkel. Draußen بیرون ist es nicht dunkel. بیرون څه رقم ته نه دی؟ یعنې تیاره نه ده بیرون ځکه په سینما کې دی فلم لیدله تیاره وله بیرون ته چې وځي ګوري چې بیرون کې تیاره نشته. Es ist sehr hell. بیرون هوا څه ډول ده؟ ډیره روښانه ده. Und die Sonne scheint. Die Sonne scheint. او لمر څه رقم ته کیږي؟ بریښي. اوس راځو د دغه لنډې کیسې سوالو ته. هیله ده چې دغه سوالو ته په کامنټ کې ځواب ورکړئ او یا هم له خپل ځان سره ځواب ورکړئ. Wie heißt Lauras Freund? Wie heißt Lauras Freund? د لورا ملګری څه نومیږي؟ Was machen Laura und Kilian heute? Was machen Laura und Kilian heute? دوی نن څه کوي؟ Laura او Kilian. Wer kauft die Karten? Wer kauft die Karten? څوک کارتونه پیري یا اخلي؟ Mag Laura das Popcorn? آیا د لورا پاپکورن مغه پولۍ خوښیږي؟ او دوی آخرنۍ پوښتنې Wie ist die Cola? کولا څنګه ده؟ مغه کوکاکولا څنګه ده؟ Ist der Film interessant? آیا فیلم په زړه پوری و که نه و؟ هیله ده چې دغه سوالو ته هم ځواب ورکړئ په کامنټو کې او که غواړئ چې نورې ویډیوګانې هم د دغه لنډو کیسو په اړه تاسو ته نشر او خپرې کړمه. هیله ده چې په کامنټ کې زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. که چیرې مو له دغې ویډیو څخه یو څه زده کړي وي له خپلو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. تر بیا ښې چارې.